د جامو اړوند خپرونه ده. کلتوري او دودیزې جامې به در پیژنو. دغه اکثر دکانو ته زه ځم ډیزاینونه ډېر زیات خو چې دلته راغلم تر ټوله خبره دا ده چې دغه کالي ماته داسې نازک ښکاري د اوړي چې کوم سیزن یې هماغه ډیزاینونه زیات خوښوي. کتان سیزن وي، کاټن سیزن دی، د ګرمي سیزن پورې دا دی، د ژمي بخمل دا مطلب ګرد لباس ویل کېږي زیاتره زمونږ هیوادوال استعمالوي. دا زمونږ د ګران هیواد خپل الحمدلله خپل کابل کې جوړیږي. هغې کې کار شوی دی. دا د ناو لپاره دا د ناوې دپاره او جوړو دپاره خاص وادونو دپاره ناوېګانو دپاره خلک استعمالوي. خارج ایټالیا، فرانسه، جرمني هر ځای کې دا خرڅېږي. هغه زیات خلک خوښوي. این تر دې پورې چې اوس خارجان هم خواهش کوي، خارجان هم اخلي. پاکستانی کاټنونه هم شته خو نن سبا د پاکستانی مطلب استعمال کم شوی دی. زیاتره خلک کوشش کوي چې د هند لباس، عربي لباسونه د استعمال کړي او خپل کلتور یې غني ساتلی دی. نو پکار ده چې موږ تاسې هم په خپل کلتور باندې کار وکړو او همداسې غني. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلام د هیواد افغانستان لیدونکو، وخت مو بخیر. هیله دا ده چې تاسو ټول جوړ وئ، روغ وئ، د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. د جامو اړوند خپرونه ده. کلتوري او دودیزې جامې به در پیژنو. سید رحیم کاکړ یم او راسره صفی صاحب دی په کیمره کې. خپرونه تر وروستۍ راسره تعقیب کړئ او د جامو اړوند کومې پوښتنې چې په ذهن کې لرئ در ځواب بشي. تر وروستۍ راسره پاتې شئ. قدرمنو هیوادوالو، تاسو د هیواد افغانستان لیدونکي یاستئ. راځئ له خیره چې یو دکاندار ته ورشو او د سره وغږېږو. او دلته ماشاءالله ډېرې ښکلې جامې دي او داسې نازکې راته ښکاري. د سره به وغږېږو چې دی څنګه دی. سلامونه. وعلیکم السلام. تاسو خاص ستړی مه شي. ښه یې استاده، په خیر یې؟ کلاري ده. ډېره مننه. مخکې راشئ. مننه کور و مدان. ډېره مننه. اول خو ځان معرفي کوئ کیمرې ته. زما نوم کفتان دی، مطلب تخلص ربزی. او دکان مو نوی جوړ کړی؟ او شکر الحمدلله دکان مې نوی جوړ کړی دی. تقریبا مو خو پېښور نه راغلو خو شکر دی الحمدلله. بس اوس دکان هم نوی جوړ کړی. انشاءالله کوشش کوو نوي ډیزاینونه راوړو له خیر انشاءالله. څنګه دی فعالیت مو څنګه دی او مشتریان راځي که نه؟ شکر الحمدلله، فضل د خدای دی. بس په هر حال شکر دی، ښه دی. خلک راځي، مطلب خلک کوشش کوي چې نوي ډیزاینونه واخلي. نو الحمدلله موږ ټول نوي ډیزاینونه راوړي دي او انشاءالله بیا به راوړو. دغه اکثر دکانو ته زه ځم ډیزاینونه ډېر زیات خو چې دلته راغلم تر ټوله خبره دا ده چې دغه کالي ماته داسې نازک ښکاري د اوړي. و دا کالي داسې دي، مطلب د ناشنا ډیزاینونه نوي شروع شو دا لباسونه. دا مطلب ترکی لباسونه دي، موږ سره عربي لباسونه دي، هندي دي. مطلب داسې پاکستانی کاټنونه هم شته خو نن سبا د پاکستانی مطلب استعمال کم شوی دی. زیاتره خلک کوشش کوي چې د هند لباس، عربي لباسونه د استعمال کړي. ډېره مننه. راځه له همدې جامو به یې پیل کړو. په ځینو جامو به وغږېږو چې ریټونه یې څو دي، د کوم هیواد دي او قیمتونه یې څومره دي. پر همدې ټولو به وغږېږو. له همدې سره به یې پیل کړو. تاسو راځئ اول خو په دې لباس راته وغږېږئ. دا مطلب دته شامی ویل کېږي، مطلب شامی لباس ته دا گاچ ته ده. نو د بازار په ریټ زیاتره خلک څوک 1000 او څوک 1200 خو زمونږ انشاءالله نرخ به داسې چې موږ دکان نوی جوړ کړی کوشش کوو چې خپل ګاهک ته ارزانه ورکړو. دا تقریبا 200 روپۍ مطلب شامی او شامی لباس. دا د اوړي دی؟ دا د اوړي د سیزن لپاره دی. دا د کوم هیواد دی؟ دا د پاکستان هیواد دی. دا لږ فینسي زیاتره خلکو غوښتنه وکړه او دا پاکستانی لباس دی.
شامي په نوم لباس دی او د اوړي لپاره دی نازک لباس دی د دوی په وینا چې قیمتونه یې ډیر دي خو دا چې لومړی پیل دی او د قدرمنو هیوادوالو لپاره په 800 روپۍ که نه وای پلوري موږ 12-1400 افغانۍ کوو په هر حال تاسو راشئ نور ننداره به هم د سره وکوو چې نور څه ډول جامې دي او قیمتونه یې څو دي ښه عربزی صاحب دا کوم لباس دی دا مطلب ګرد لباس ویل کېږي زیاتره زمونږ هیوادوال استعمالوي دا زمونږ د ګران هیواد خپل الحمدلله خپل کابل کې جوړیږي دا خپل هیواد خپل هیواد دا کابل کې جوړیږي دا ښه دې ته کوم نوم اخلي دا مطلب دا ګرد په نوم یادېږي دلته مطلب د افغانانو زیاتره دا ګرد لباس ورته وایي ګاچ ته دا مرۍ کارم او دا زمونږ خپل هیوادوال لګي دلته دا بیا ماشیني سوی دی و ماشیني شوی دا ماشیني شوی دا ګنډل زیاتره دا زمونږ خورګانې د کورونو کې جوړی بیا موږ ترې نه اخلو دا غینه کابلي لباس پرته له شکه نو ښکلی به حتمن وي چې د کابل نوم ورپورې وي په ټوله کې د افغانستان نوم ورپورې وي هغه به حتمن ښکلی وي دا راته وایي چې د دې قیمت څومره دی د دې قیمت دی 1.5 ینه د که سوچو کې دغه ګاچ تقریبا دن سبا 120 روپۍ متر دی د باندې 15 متره مطلب ګاچ لګي خو موږ هغه نرخ نه کوو موږ وایو چې مطلب زموږ هیوادوال له خوشاله زیاتره خلک وایي کنه چې مطلب د افغانستان غربت ته مطلب موږ کوشش کوو چې څومره نرخ ارزانه ورکړو چې ترڅو افغانان خپل خوشحالي مطلب لاس کې استعمالي کې خپل خوشالیانه کې ډیره مننه کابلی لباس دی او د کابل لباس ته اولویت ورکول ما مخکې یادوري وکړه د افغانستان لباسونو ته اولویت ورکول دا زموږ تاسې په اصطلاح که ووایم چې کلتوري مسؤلیت ته یې راسره ویمنئ نو که یو څوک هم ملي احساس ولري باید دغو مسایلو ته اولویت ورکړي ډیره مننه او دا بیا کوم لباس دی دا دته مطلب جاکټي وي دا زیاتره زموږ خورګانې او مطلب دا چې د وظیفو کې استعمالوي او دته وظیفي لباس وي دا ترکی لباس وته ویل کېږي دا جاکټي دا جاکټي لږ سټایلش او لا فینسي دی لږ نسبت زیاتره ښکاري د سګرم خو نه دا هم د دې سیزن لپاره دی مطلب زیاتره زمونږ خویندې چې دي نرسانې دي مطلب زیاتره وظیفې لري که نه د هغوی دپاره دی د دې قیمت څومره دی دا 1000 روپۍ دی 1000 افغانۍ دی دا ترکی دی دا ترکی لباس دی دا لکه مطلب زیاتره برند وته لکه لوکس شوی دا ترکی دی که نه دا سامان په ساده کې ښکلی دی او ساده کې لږ رنګین دی داسې په سور کې که بېسوره وایي څنګه به وي والله بس ستاسو خوښه په بېسورۍ کې سورداره اوس یې چک ولګوئ بس شک ولګوئ مخکې راځئ دغسې به مخ ته ځو او له ده سره په دغه ټولو لباسونو خبرې کوو چې لباسونو قیمت څومره دی او څو ترلاسه کېږي له همدې دوکان څخه دا چې نوی دوکان دی نو تا به هم ریټونه یې ښه وي او دوی هڅه د دې کوي تر څو دغه هیوادوالو ته ښه شیان ورمعرفي کړي ورمخکې کړي او په آینده کې به له خیره سره دوکان له دې څخه پراخېږي له دې څخه به غټېږي نوي نوي لباسونه به راځي او دا د اوس هم نوي لباسونه دي تر ډېر قدرمن هیوادوال همدا لباسونه ډېر زیات خوښوي ښه دا راته وایه ربزی صاحب چې دا کوم لباس دی مطلب دا دته پنجابي لباس وایي پنجابي لباس ته او خو دا هم شکر دی زمونږ خپل ګران هیواد کې جوړیږي دا او اوس دغه لارې بندې دي نو زیاتره زمونږ افغانان الحمدلله کوشش کړی چې د پانګواله زیاتره وکړي که نه نو الحمدلله دا هم په کابل کې جوړیږي دا ډیزاین د پاکستان دی خو موږ خپله زمونږ هیوادوالې جوړوي او د دې د لږ سور ور برابر کړی هو دا لږ فینسي دی لږ پوهېږې ولې مې دی که نه محفلي زیاتره زنانه زمونږ خورګانې دا محفلي کې استعمالوي پوهېږې ولې ځکه شال دی ور په غاړه او دا شال دی بالکل همدغسې دا لږ فینسي دی او شال په دا قسم ډېر خوند هم کوي ډېر ښه سټایل دی که نه هو لوکس دی داسې ښه ښکاري بالکل ډېره مننه دغه لاسي کار شوی دی که نه دا ماشیني دی دا که کیمرې کنه لګ راوړاندې کا مطلب دا وګوره ټول لاسي کار شوی همدا کابل کې الحمدلله خلک لاسي جوړي دا لاسي ډیزاین زیاتره خلک دی فرمایش ورکوي مطلب چې دغه سي ډیزاین مونږ ته جوړ کا نو بیا زمونږ دماغ په مطابق وته ډیزاین جوړو او دغه ډېره مننه دې قیمت بیا څومره دی د دې قیمت ته 1.5 افغانۍ لکه زیاتره داسې دکانداران شته دي چې هغوی 1200 او 1300 خو نه مونږ کوشش کوو چې بیا هم درته یم لکه مونږ خپل هیوادوالو سره ډېر نرخ گزاره کوو په دې چې زمونږ هیواد غریب ته چې هر شخص باید واخلي دا د اقتصاد له پلوه او دغسې بالکل سم نه دی نو د همدې لپاره دوی هڅه دا کوي چې ارزانه یې کړي ښه دلته نور ډیزاینونه هم دي او په دې به هم خبرې ولرو دا بیا کومه جامه ده رفضی صاحب دا کاټن ده
کاټن کالی دی مطلب دا د دې وړي سیزن لپاره د یخ ته او دا پاکستانی دی بیا ښه کاټن واقعا هم د اوړي لپاره وي جوړ لباس ته تیار لباس وته دې قیمت بیا څومره د دې قیمت ته 1.5 کاټن اصلي کاټن دی زیاتره مطلب خلک وی لاسي کار شوی خو نه دا ماشینی کار دی نور لباس کاټن ښه کاټن دی دا بیا لګ یخي او دا یخ تم د دې سیزن لپاره اوهو غاړې مې ولیدلې ته دا راپورته که چې په دې لږ خبرې وکړو او دا جامې فکر کومه لاسي کار په شوی دی که څه رقم دا عربي دی عربي دی عربي ډیزاین دا لاسي جوړیږي زموږ خپل ګران هیواد کې جوړیږي د عربي په نوم خاصیږي خو دا ډیزاین عربي دا لاسي کار شوی او دا لاسي کار شوی صرف څومره مری دی او څومره وزن دی د وزن دومره وزن نه دی خو لږ اوږده دی په دې حساب باندې او نظر نور ته بیا دې وزن لږ ښه دی او لږ ښه دی ځکه کار پکې زیات شوی دی دا غمو کار شوی دی ښه داسې غمي هم کارولي دي که نه او اصلي غمي دی دا توریږي نه دا غمي او دا ښه غمي دی دې قیمت څومره دی د دې قیمت 1500 واقعا ښکلی ډیزاین دی لیدونکو او ډېر محفلي کې ډېر استعمالیږي دا که نه محفلي لپاره ډېر دی او ځکه دا اوس عام شو عربي لباس ورته ویل کېږي دا اوږده هو دا مطلب نستوړي کې هم ښه ښایسته کار شوی دی ټول غمي دی اصلي غمي دی دا ښکلی غاړه یې ورکړې ده او زما پاند ډېره ښکلی ښکاري خو نور قضاوت تاسو خپله کوئ ځکه تاسو په دې مسایلو کې له ما ښه پوهېږئ خو زما پاند یا زما فکر ښکلی لباس دی او دغه لباسو ته چې ورځئ څومره چې ډېر پکې بلدېږي څومره چې پوهېږي هغومره لباس هم خوند درکوي که نه ښه مننه یو بله غاړه دغه غاړه فکر کوم داسې افغاني ماته ښکاري خو نور نه پوهېږم چې افغاني ده او که نه ده دا ګنډې افغاني ده دا ګنډې افغاني ده او زمونږ د ګران هیواد مشهور لباس ګنډې افغاني خپل کلتور خپل هویت ښه دې کې بانو پوره کار لاسي شوی وي څنګه د کې مطلب دا کار پکې ډیر شوی دی خو نن سبا په دې دغه کې لږ دا فینسي په حساب داسې باریکه نازک ډیزاین ګنډې افغاني کار شوی دی کې او دا مطلب کولی شي عام ورځو کې استفاده شي تېنه زیاتره محفلي کې خو دا عام ورځو کې استفاده کولی شي ځکه دا ډېر سمپل کار شوی پکې داسې دا هم فرمایشتي کار شوی دی دا زیاتره زموږ خویندې مطلب اډر راکوي که نه چې موږ ته جوړ کړه داسې سمپل شیپ کې نو دا موږ سمپل شیپ جوړ کړی نور ډیزاینونه موږ جوړو څوک چې مطلب کولی شي تصویر دې راوړي موږ ولا جوړو ډیزاین همدې ګنډې افغاني کې انشاءالله د دې قیمت څومره دی د دې قیمت ته 11 افغانۍ 11 افغانۍ ډېر ښه دی ډېره مننه کور ودان خیر دغه یو لباس هم راته وښیه بیا به نور له خیره سره غږېږو ښه دا هغه لباس دی دا کوم رنګ دی دا شیرچایی رنګ وته شیرچایی او شیرچایی رنګ وته دا هم افغاني لباس دی دا افغاني دا عربي دی عربي دی او عربي لباس ته ما مخکې مې یادونه وکړه چې ډېر ښه داسې خوندور کار شوی عربي لباس زیات استعمالیږي انشاءالله او یو خوبي یې دا ده چې لږ غټه جامه ده یعنې اوږده ده مطلب ښه غټ هغه لري کمربند خپل لري ښه اوږده لباسونه دي ښه باعزته د دې بیا قیمت څومره دی د دې قیمت ته 1500 د دې افغاني قیمت دی د کې بیا را سره یو بل شی هم شته عربي کې نازک یو بل شی هم را سره شته تا غم را واخله د دې وای قیمت 1500 دی هیوادوالو د یو بل نازک هم راخلي او ټولو کې د ښوالی دا دی چې ښکلی رنګ دی او بل ډېره ښه ډیزاین پکې شوی دی په دا غاړې کې لستوڼو کې لاسونو کې نو خوبي هم په همدې کې ده او د عربي ډیزاین هم دې ته ویل کېږي او بله خوبي یې دا ده چې لږ غټ دي او اوږده دي د همدې لپاره او ښه جامه ورته ویلی شو موږ داسې افغانان یو په اصطلاح باندې مذهبي خلک یو څومره چې جامه ښه والی ولري یا هغه وجود پکې ښه پټ شي د هغې لپاره بیا ښه وي ښه دا یې ساده دی دا یې سمپل دی عربي کې دا بیا سمپل دی دا یې غاړه ده زیاتره شیریني خوري مطلب زمونږ افغانان د محفلي کې د پروګرامونو کې استعمالوي دا شي دا هم سمپل جالبه ده ته دې لستوڼي څه ډول دی دا ډیزاین دی اوس دا ډیزاینونه دي نوي ډیزاینونه دي په دې حساب باندې دا یې غاړې کې ده دا یې غاړه کې ده ښه دلته هم دې ته مری ورکول شوي دي د غربیان دغه لمنې هم غټې دي ښه لمنې هم غټې دي د دې قیمت بیا څومره دی د دې قیمت د 14,500 د دې نوم څه دی عربي لباس دی عربي لباس او د دې رنګ
د دې رنګ مطلب لیموي رنګ د لیموي او لیموي رنګ ډیر ښه زه رنګو سره به هم لږ بلد سم کله کله په رنګو نه پوهېږم او ان شاء الله له خیره بلدېږي بالکل ډیره مننه کور ودان ښایست. اوهو دلته مې یو بل څه ولیدل دا هم تاسو پلورئ که څه ډول دی بس خبره خو اوس اصلا داسې د زمانو خپله عربزی مطلب زه مشهور یم که نه دلته نو دا عربزی مکس کریم دی تقریبا عربزی مکس کریم واقعا همداسې ده مخ د لکه د دانو رټو دپاره تقریبا 9-10 کاله ما الحمدلله د زرګرانو کوڅه کې همدغه عربزی مکس کریم جوړ کړه نو شکر د الحمدلله ځوانان که مطلب زمونږ خویندې دي تر اوسه چا داسې نه دی ویلي چې نه دی کار کړی مطلب 100% الحمدلله کار کوي راضي دي او شکر دی مطلب د دانو دپاره رټو دپاره نو انشاءالله موږ ډاډ ورکوو ورته چې انشاءالله نتیجه به یې ښیي انشاءالله او دا د دانو لکو او رټو لپاره او بالکل د کې مطلب داسې موږ کریمونه جوړو کولی شي زیاتره خلک ورزشکاران دي کرکټ کوي زیاتره زموږ خویندې دي وظیفې لري هغه کې موږ کولی شو د لمر ضد هم هغه توجه وکړو مطلب چې د هغه مخ لمر نه مطلب خراب نه کړي مخ دغسې بالکل یعنی دې کې مسلکي دی کوم کس چې مسلکي وي او هغه بیا طبعا ښه محصولات راوړي او هڅه هم د دې کوي چې هیوادوالو ته ښه خدمات ولري نو تر ټولو غوره یوه ښه خبره دا ده چې دی په دې مسلک کې تقریبا 10 کاله کاري تجربه لري د مسلک ترڅنګ تجربه دا بیا بیخي زیاته مهمه ده او دغه بیا دا وړتیا ده چې هم مسلک دی هم تجربه ده دا دواړه چې سره یو ځای سي او موږ تاسې کله کله یو خبره کوو فولکلوریکه نور علی نور نو همداسې بس بیخي بیا ښه راځي ډېره مننه کور ودان خیر کور آباد با عزت اوسې کور ودان خیر اوسې له عربزي صاحب څخه په مننې چې له موږ سره یې خبرې وکولې او په جامو راته وغږېدی ښکلي ډیزاینونه ورسره وه تاسو داسې وکئ چې زموږ خپرونه تر اوسه در سره تعقیبوئ زه د نورو قدرمنو هیوادوالو څنګ ته او له دوی سره به د جامو اړوند زړه خواله لرو د کلتور اړوند هغه که د افغانستان کلتور وي هغه که د نورو هیوادونو کلتور تاسو زموږ لیدونکي یاستئ هیوادوالو دلته یو بل دکان ته راغلي او د سره به وغږېږو د فکر کوم په جامو بوخت دی سلامونه وعلیکم سلام په خیر علي ورو څنګه شکر الحمدلله بختیاری ښه ده شکر الله فضل نوم مبارک نوم مې شرف الدین ده تخلص تخلص هوتک هوتک صاحب څنګه شکر الحمدلله طبیعت دې څنګه ده الله فضل ده د همدې ولایت کې د بل همدې ننګرهار ولایت جامې دا جامه ده او که دا شال دی دا وروره جامه ده کتان دی ورور جانه کتان دی ښه په جامې کې بیا کتان دی او جامې کې کتان ډېر ښه دې ته کوم نوم اخلی دې ته وروره شلوار پرتګ والا وایي کتان جوړه ده وروره نوي راغلي دي دا د ګرمۍ د موسم دپاره دا د کوم ځای دی د کوم هیواد دا د وروره هندي دی هندیا والا دی ښه د هندوستان دی او شلوار پرتګ والا دی وروره د پرتګ دی دا د هند ولې دومره زیاتې کپړې جوړې راځي دلته کوالټي ښایسته ده ورور جانه جنس یې ښایسته دی ورور جانه جنس او کوالټي یې ښه ده ځکه راځي ښه شی دی ورور جانه دغه کومه پرتوګ دی ده که نه دا پیجامه د ورور جانه شلوار پرتوګ دی دا د دې دا لنډ استعمالېږي ورور جانه زیاتره دې کې داسې راځي چې هغه بیا اوږده استعمالېږي ورور بیا د دې قیمت څومره دی د دې قیمت د ورور جانه داسې 2200 افغانۍ 2200 افغانۍ دلته په دکان کې چې کومې جامې در سره دي تر ډېره افغانۍ جامې ډېرې دي که نه د نورو هیوادونو د نورو هیوادونو هم دي د افغانستان هم دي لکه ګنډ افغاني دي هندي دي پنجابي دي امریلا دا ټول ډیزاینونه دي ناوي کمیسونه دي شراري دي خلک کومې جامې ډېرې خوښوي بس د خلکو چې کوم سیزن یې هماغه ډیزاینونه زیات خوښوي کتان سیزن وي کاټن سیزن دی د ګرمي سیزن پورې دا دي د ژمي بخمل گاچ او دا ډیزاینونه بیا زیات خاص په ژمي کې بخمل او گاچ ډیر خرڅېږي ښه له دغه جامې به یې راپیل کو په دغه به لږ وغږېږو دې ته کومه جامه اخلی دې ته وایي وروره شراره ده دا د کوژدنې دپاره ده ورور جانه او غټې لمنې والا ده دې ته نو هیوادوالو شراره وایي داسې ورته ګورئ
نیمه فکر کوم لمنه یې هلته ورتړلې دی، نیمه یې داسې پاس وړې ده، نه پوهېږم د شال لمنه یې چېرته وړې ده، خو ډېره ستره کیسه ده که نو شال ته یې ورته ګورئ. دا دوی په وینا چې دا شراره جامه ده، شراره نومیږي او تر ډېرې دغه په اصطلاح باندې ډېره خوشحالیو کې ډېر وي. نو دا کوژدې لپاره ده. کوژدې لپاره دی چې تر څنګ یو بخمل صادر لري او یو جالۍ صادر لري. او که څوک یې واده ته یوسي به واده ته نه دی، واده خپل کمیسونه دي، هغه سپین کمیسونه دا نه کېږي واده. واده نه دی، کوژدې نه دی. واده نه پکې کېږي که دا کلتور یې نه ایجاد ټکې وړلې نه کېږي پکې، خو داسې دا د هغې بیا سپینه جامه ده. او چې سپینه ټکې رواج جوړه کېږي ورسره مشکل نشته، هم کمیس دی. رواج باید خپله جوړ کړي. او په دا افغاني ده که خارجي؟ دا هندي ده وروجه. هندي ده. هندي حواله. نو ولې په خپله افغانۍ ته کې دوی واده نه کوي چې دوی په هندي کې کوي؟ بس دا داسې ده چې دا لباس جوړ دم دی د پر افغاني، خو افغانستان لباس ګنډ افغاني دی. ګنډې افغاني کې هم څوک واده کوي که نه نه؟ نه بیخي نه، هغه دی واده کمیس. جالبه ده والله. ورسره څنګه کې دغه بله هغه ده جالۍ والا ده، دام شراله ده، دام دی شیریني خوري دپاره ده. او ورسره څنګه کې خوا دا بخمل دی، هغه ډیزاین هم دی. د دې قیمت څومره دی؟ د دې قیمت دی 8000 افغانۍ. 8000. او د دې بلې؟ د دې هم دی 8500 افغانۍ. دا ډېر هېوادوال خوښوي که ده؟ اوس نوی دا به حساب د موسم پورې دی که نه، د ژمي موسم کې دا ډېر خلک خوښوي او دې موسم کې اوس دا زیاتې خوښوي. دا مو د همدې موسم لپاره 500 قیمته کړی دی که نه همداسې؟ نه خو بس دا ده که نه چې اوس خلکو سره اقتصادي خلکو له خرابې دي، کمزوري دي، د خاطره دغه له واده و له دې مسایلو به راتېر سو، داسې په عادي جامو به وغږېږو. ته مخکې راځه. ښه، دا نو کوم جامې دي؟ لږه خوا ودرېږئ. دا ګاز جوړې دي، د هر وخت کې استعمالېږي ورور جانه. دا اوړی او ژمی دې استعمالېږي. کې ماشیني کار شوی که نه؟ او دا ماشیني کار شوی. ګاز جامې؟ ګاز جامې دي، ماشیني کار پکې شوی. دا ګاز کې پړونې هم نه وي څادرونه؟ مکمل هر څه لري، مکمل سیټ د 3 پیس دی. دا ښه، بیا خو صحیح ده. دې قیمت څومره دی؟ د دې قیمت دی وروره 2800 افغانۍ. هندی لباس دی؟ او هندي دی. ښه، هېوادوالو دغه د هند کلتور بیا ډېر غني دی په دې لباسو، په دې مسایلو کې. ډېر زیات هېوادونو کې د همدو جامو ډېرې زیاتې خرڅېږي د هند کلتور، او خپل کلتور یې غني ساتلی دی. نو پکار ده چې موږ تاسې هم په خپل کلتور باندې کار وکړو او همداسې غني وساتو. ماشاءالله د افغانانو ډېر ښکلی کلتور دی او مذهبي کلتور دی. زه کله کله وایم زموږ تاسې بیا داسې یو کلتور دی چې ماشاءالله ډېر ښکلی او حیاداره کلتور دی تر ډېره بریده پورې. نو دا جامه بیا کومه جامه ده؟ دا بیا پاکستانی لباس دی وروره. پاکستانی دی؟ نوم یې څه شی دی؟ نوم یې ګاج دی وروره. ګاج. بل هندي ګاج و دا پاکستانی ګاج دی؟ د هغې قیمت څومره و؟ هغه 2800. او د دې؟ دا 2500. 2500. هغه په قیمته دی 300. 300 قیمت دی. زه ښه دی هندۍ دی قیمته خو چې دا قیمته نه وي. هېڅ مشکل نشته. دا هغه دون هغه نه کوي، خو هغې جنس لږ د دې نه ښه دی. دا د پاکستان له کوم ځای څخه راځي؟ پاکستان نه، لاهور نه راځي. لاهور څخه. دا څه شی دی؟ ګونګرو ده پکې اچولی ده خالي. ګونګروګان. دا د جامو موسیقي جوړوي که همداسې؟ دا بس هسې یو ډیزاین ده، ډیزاین یې ورکړی ده. اوس دا غږ کوي دا نو؟ او بس دا د دې خپل هغه ډیزاین ده نو اواز کوي نو خامخا غږ کوي د پاولیو. او د شاعرانو ته دې هم خدای هدایت وکړي په دې داسې غزلونه لیکي. ګوره دا د 1 روپۍ ارزښت نه لري، خو دومره فکر په مصرفوي، دومره ذهن په مصرفوي، په دې سم نظم ولیکي. بس هغه د شاعر خپل هغه ده. شاعرانو کار دی. او تاسو هم په دې یو جوړه کالي دومره خبرې وکړئ سړی ورته لیواله کړي چې اوس جامې واخلي. زه راغلی د څه لپاره یم پوهېږئ؟ دغه د جامو اړوند چې دلته خپرونه ثبت کړم او ستاسو لپاره البته در ورسوم، تاسو ته یې در ورسوم همدا خپرونه، مګر چې د دوی صفت زه اورم او د دوی په دې جامو غږېدنه زه ګورم، داسې یو احساس راکوي لکه زه چې م راشم یو 2-3 جوړه واخلم. که نیم ساعت نور هم همدلته اوسېږم فکر وکړه چې 3 جوړه لباس مې واخیستل، 2 کیمرامین ته یو ځان ته خو وړل به مشکل وي لږ. ښه، دا نو کومه جامه ده؟ دا نو هندي ده، لاسي کار ورته وایي، مرۍ پکې کار شوي دي، شلوار پرتوګ لري، ډیزاین یې نوی دی. نن سبا د دې ډیمانډ زیات دی، دا زیات خرڅېږي. نازک هم ده، ښایسته ډیزاین دی، لوکس دی، فینسي دی. دا د کوم ځای ده؟ دا هم هندي دی. د هندوستان؟ هندوستان. دې قیمت څومره ده؟ دا قیمت دی 3,500 افغانۍ ورور جامه. دا لاسي کار دی، په دې خاطر باندې قیمت راځي. د څه لپاره؟
هندي لباس ته لاس کار ورته وایي نری کار لاس کار شوی بیا مریم شوی، شوی او. د همدې لپاره قیمت دی قیمت د دې قیمت څومره و دا 3.5 درې زره کوم لباس ډېر هیوادوال خوښوي اخلي بس هندي لباس خلک زیات خوښوي د هند لباس او صفایي زیاته لري او ډیزاین خپلې خسته او زموږ تاسو د لباسونه اخلي که نه موږ او تاسو لباس او ګنډ افغاني د دا خو موږ د تاسو دود او کلتور د خو هر سړی اخلي او هغه د دې نه قیمت یې لکه هغه 5000 شپږ زره افغاني 2000 افغاني پسې دومره قیمت لري هغه په نورو دغه زموږ تاسو کلتوري لباس په نورو هیوادونو کې هم خرڅېږي خارج ایټالیا فرانسه جرمني هر ځای کې دا خرڅېږي هغه زیات خلک خوښوي ان تر دې پورې چې اوس خارجان هم خواهش کوي خارجان هم اخلي افغاني خو ډېر ښایسته لباس ده که نه والا واقعا همداسې د افغاني کلتور خو ډېر ښکلی کلتور دی او ډېر ښکلی ډیزاینونه هم لري په افغانۍ کې او که درته ووایم ساده دی خو ډېر ښکلی دی ډېر ښکلی دی نه ساده هم نه دی ډېر جوړ دی په لباسونو کې یک نمبر لباس دی هغې نه پورته لباس دی هغه فکر کوم دغه ډېر خلک یې کوچیانو ورپورې تړي بس هسې نوم د کوچیاني ده نور هغه نور ډیزاین د کوچیانو خو خپل لباسي دا خو یو لباس دی نو دې د خاطره خو نه دا خو فینسي دی لوکس دی دې د خاطره هسې نوم یې کوچیانی دی نور لوکس دی ډېر انتیک دی ډېره مننه لاړ به شو په هغه سپینې او د بلې جامې به وغږېږو دا بل رنګ نه پوهېږم په تور کې سپین دی په زرغون کې سپین دی سرمایي رنګ سرمایي دا سرمایي څنګه دی دا سرمایي هندي لباس دی شلوار پرتوګ لري نن سبا د دې مود دی ډیزاین یې نوی دی او ښه ډیزاین دی ساده رنګ کار لري او ښه نازکه کار لري دې کې هم ډک کارونه شته هم نازکه شته ده رقم کارونه لري دا ډېر هیوادوال خوښوي که دا بل دا دواړه هندي دي دا هم خلک خوښوي دې څه کوي چې دا پرتوګ بیا بنارس دی ساده بنارس کوي دا بیا همرنګ دی گاچ کې دی زیاتره دا ډیزاین زیات خوښیږي او زیاتره دا ډیزاین زیات خوښیږي بیا په قیمتو کې دا لوړ دی که دا بل قیمتو کې بیا د دې ریټ جګ دی او دا چې دی بیا زرحال دی چې 3.5 روپۍ ریټونه دي دې ریټ ولې جګ دی هغه ریټ په دې معنی جګ دی چې دا ساده دی خلک زیات خوښوي او دا بیا په دې معنی چې دا دوه رنګه دی دا په څو دی هغه 3.5 افغانۍ دی دا چې دی دا بیا 3 افغانۍ دی مننه تاسو نه مننه لیدونکو له موږ سره پاتې شئ مخکې ځو واه 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 کور ودانې دا خانو په یو بل دکان کې موقعیت لرو او شتون لرو دلته به د همدې دکاندار سره مو غږیږو سلامونه وعلیکم سلام څنګه یې استاده طبیعت مو ښه دی قراري ده وخت تېري ښه ده شکر د الله رحم دی ځان خو معرفي کوي راته ول فیصل یم او جلال آباد ښار علي پلازه فیصل جان څنګه یاست شکر د الله رحم دی وخت تېري مو ښه ده الحمدلله ژوند منظم دی شکر د الله رحم دی څنګه دي جامې ښې جامې دي وروره نن سبا د انډیا مالونه چلیږي او نن سبا زیات هغه دی ارزانه چلیږي قیمته ارزان هم چلیږي قیمتي هم چلیږي هر یو پکې هغه کوي بس نه ګاګ دی ګاګ دی او څوک ارزان غواړي او څوک قیمت غواړي هر رقم جنسونه شته بیا تاسې مناسب خرڅوئ که قیمته نه مناسب زموږ خو مناسب ګټئ ورې د یو ورځ کار نه دی زموږ چې وي چې دایم ګاګ راشي هره ورځ داسې غواړو چې مشتریان زیات کړو نور هم زیات کړو که ووایم چې دا هندی لباس دی څنګه به وي ښه لباس دی او ښه جنس دی ورور مې د هند دی هند دی ورور مې او دا د امام لږ تجربه پکې حاصله کړې هیوادوالو د هندوستان دې ته کوم لباس وایي دا چندري وایي وروره دې ته هم چندري وایي ګاچ او دې ته بیا ګاچ وایي دې کې نن سبا ټیشو دی ګاچ دی مختلف شیونه پکې راځي 3 ایټمه پکې مال راځي نن سبا دې ته چای وایي دې ته چندري وایي دې ته هم چندري وایي دې ته هم چندري وایي دې قیمت څومره دی د دې قیمت روزانه چې 2.5 روپۍ دی دې قیمت چې 2200 دی دواړه د هندي دواړه هندي دي او دا کوم کار چې په دې کې سوی دا ماشیني شوی دی او دا ټول ماشیني کار دی امبریډي دی او خالی او نګینه پکې کار شوی دی د قیمت ولې د دې دواړو توپیر لري د دې چې د مثال اوس دا بیل تفاوت ډیزاینینګ جوړ دی کنه او دې کې چې عام کار شوی دی دومره زیات کار پکې نشته هر یو خپل کار چې په مناسب خپل قیمتونه به ارزل کی یعنی هغه کې ډیر مری استعمال شوی مریم کار شوی نور امبیډي او نور په ډیزاینینګ چې نن سبا چې ریټ تفاوت کوي ورو لکه ستړیا په شوی او کاغه کې شوی په دې کې نه ده شوی نه دومره شته خو به دې کې دومره کار پکې نشته کنه مناسب کار پکې دی خپل کار تر کار پورې معلومیږي پکې
دا د هند راځي دا هند نه راځي او ډېر ښه دا مخکې دلته فکر کوم تر ډېره زیات جامې تا سره هندۍ دی هو نن سبا هندي دی لاره بنده دی د وجه ټول هندي مال چلیږي نن سبا لږ مخکې راشئ تیرو کلونو کې هم همدا هندۍ مال راته نه هند نه زیات به راتله پاکستان نه زیات راتله هند نه به زیات راتله او خو څه کال نظر نور کلو ته به لږ ډېرې سکال نن سبا ټول هندي مال چلیږي ولې پاکستان لاره بنده دی د وجه نه موږ ټول هندي مال چلو لږ مخکې راشئ تاسو را نږدې شئ دا بیا کومه تیکه ده دا گاج دی به دا هم ګاش دی دا گاج دی به او دې کې ټول ساده پرنټ دی او ټول کرسټال په کار شوی دی کرسټال مطلب نیګینا او صرف نیګینا او گاج او دې قیمت څومره دی د دې قیمت 2.5 روپۍ دی 2.5 او ماشاءالله قیمت دی والله بس همدا قیمتونه دي مناسب قیمتونه دي ان شاء الله موږ دا ماشاءالله چې مطلب دا چې لوړ قیمت دی مننه ته مخکې راشه دغه ډیزاین هم دې کې فکر کوم مړی لږ ډېرې کارول شوي دا چې دی به اصلي جوړي نن سبا ناویګان دپاره خاص جوړو دپاره خلک الي فینسي جوړي دي او ټول امبریډي اصلي او اصلي پیور سلک ورته وایي هغې کې کار شوی دی دا د ناو لپاره دا د ناوې دپاره او جوړو دپاره خاص وادونو دپاره ناویګان دپاره خلک استعمالوي کلتوري جامې ډېرې اغوندي یو رقم دي ډېرې غټې دي هغه شته خو هغه ګنډې افغاني دي بعضې خپل لباسونه جوړوي په مترانه په ډول باندې هر رقم بیا جنسونه جوړیږي او دې باندې چې موږ له 100 ګډر راکړي بیا موږ کولی شو چې دې کې ورته امریلي دپاره یا بل شي دپاره موږ ورته بیا اډر ورکړو موږ ته جوړیږي دا هم هندۍ ده دا هندۍ دی د دې قیمت بیا څومره د دې قیمت چې دی بیا 5.5 روپۍ دی 5.5 او وروستی قیمت دی نو زموږ مینوال چې درته راسېدل لپاره ستاسو دپاره احترامانه ریټ 3000 روپۍ به حساب 3000 او وملیده 2.5 روپۍ رقم شو سلور پیسه کنه صرف ستاسو مشتریانو د خاطره کنه دلته موږ خرڅو سلور نیم خرڅو او بس نو هیوادوالو نور خپله پوهېږي دومره زیات تخفیف په ژوند کې به مو نه ولیدلی ډېره مننه ماشاءالله ستر پلورنځی دی خبرې اترې مو هم راسره وکړلې هیوادوال مو وینو دوی ته به څه پیغام ورکړې بس ورته ښه ژوند غواړو ښه وخت غواړو انشاءالله او ښه ژوند او ښه وخت او د دې تر څنګ ښې جامې وه ښې جامې ډېره مننه له تاسو مننه قدرمنو لیدونکو چې زموږ خپرونه مو تر وروستۍ را سره تعقیب کړله او د جامو اړوند مو ښه معلومات ترلاسه کړل کلتوري جامو او تر څنګ د دودیزو جامو اړوند عصري جامې هم وي او دودیز جامې هم وي ډېره مننه چې له موږ سره پاتې شوئ الله مال شه ښې چارې سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه محراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې